پوښتنه کړې ده چې د قنوت نازله سنت طریقه څه ده او دا څه وخت کې کېږي. جواب دا دی چې قنوت ویل کېږي دعا ته، نازله ویل کېږي حادثې ته. نو قنوت نازله دا معنی کله چې یو حادثه وشي، کافر په مسلمانانو باندې حمله وکړي، مسلمانان کمزوري، کافرو ته خیرې کول ضرورت وي، مسلمان ته دعا کول ضرورت وي، په دې وخت کې دا قنوت نازله کولی شي. او دې باره کې راجح دا ده چې دا په 5 اړو منځونو کې ثابته ده. مشکات کې دې باره کې روایت دی، د سنن روایت دی چې سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن په ټولو منځونو کې دا کولی شي. کله چې څه حادثه راغله، لکه اوس زمانه کې مسلمانان کمزوري دي، کافر غالب دي، نو کول پکار دي. سنت طریقه به دا وي چې قنوت نازله د مانځه په اخیري رکعت کې کله چې امام د رکوع نه سر پورته کړي، نو په دې وخت کې به کولی کېږي. اخیري رکعت کې د رکوع نه بعد سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد چې کله ووایي، هغې نه بعد به بیا دا دعا ویل کېږي او یا د اخیري چې کوي دغه وخت کې به کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله.